الله رب العالمین نارینا او زنانو دواړو ته د زندگی باعفت با حیا زندگی تیرولو طرز او طریقہ شولد. اللہ رب العالمین مومنانو ته امر کی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې ای زما پیغمبره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنینو ته ووایه مؤمنانو ته چې خپل نظرونه کښته کړي، چې محرم غیر محرم عورت زنانه مخ ته راله خپل نظر کښته کړي. وقل للمؤمنات او مؤمناتو زنانو ته هم ووایه یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، مؤمنان زنانې دې هم خپل نظر حفاظت کی او خپل شرمگاه حفاظت کی، ځکه الله رب العالمین وای ستاسې په نظر باندې ته چې نظر پورته کې د بل نامحرم زنانې ته ګورې، الله وای که په خوله هر څومره صفایي بیان کې چې زما زړه صفاو او زه داسې یم زه په بد نیت نه ګورم، خو الله تعالی فرمایي چې زه ستا په نظر ستا په یو کتلو باندې ستا په زړه او دماغ باندې زه خبر یم. قرآن کې الله تعالی فرمایي یعلم خائنة الاعین، الله تعالی د سترګو خیانت پیژني، الله ته معلومه ده چې دا سترګې خیانت کوي. وما تخفي الصدور، او ستاسې په زړونو کې چې کمې ارادې الله وایي تاسې پټوئ، الله تعالی وایي په هغه باندې هم زه خبر یم. ته خو په ظاهره اظهار نه کوې لیکن الله رب العالمین وایي په زړه دې زه خبر یم. ان ربک لبالمرصاد، یقین ومنه چې الله رب العالمین په تا کې او په کمین کې درته ناست دی. الله رب العالمین څه یو خبر هم د زړه یې که د خولې که عمل یې که حرکت یې که نظر وي که اورېدل وي که گفتار وي که رفتار وي د الله رب العالمین څه پټولی نسي. الله رب العالمین فرمایي دنیا کی خو به ته زندگی تیره کې، د دنیا انسانان خو به دوکه کې، لیکن په میدان محشر ته چې را حاضر سي الله رب العالمین وایي د دې ټولو سوال د هر گفتار د هر نظر د هر کتلو د دې تپوس به الله وایي درڅه کوم. قرآن کې الله تعالی فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد، یقین ومنه چې غوږونه چې څه اوري، والبصر سترګې اوري ویني، والفؤاد او زړه چې کوم سوچ کی فکر کی، اولئک کان عنه مسئولا، الله تعالی وایي د دې ټولو باره کې پوښتنه کوم. غوږو دې څه اورېدل، الله وایي د دې تپوس به کوم. والبصر په سترګو دې څه لیدل، حلال حرام، د بل نامحرم زنانو ته د بل بیریشه هلکانو ته بد نگاهي او بد نظري دې کول. والفؤاد الله تعالی وایي په زړه کې دې څه په دې ټولو باندې زه خبر یم. اولئک او بل دا الله وایي صرف خبر نه، اولئک کان عنه مسئولا، دې ټولو باره کې به پوښتنه تپوس به الله کوي. الله به وایي سترګې مې دې دپاره درکړې وې چې ته نامحرم ته وګورې، ته غلط حرکات په وکې، ته غلط دیدن په وکې. الله تعالی وایي غوږونه مې دې دپاره درکړي وو چې ته ناروا واورې، او زړه مې دې دپاره درکړی وو الله وایي چې ته غلط سوچونه وکې. په دې وجه علما فرمایي چې فردا دا د دین اسلام یو اهم حکم دی. نارینه به د بل د زنانو سترګې اړي او زنانې به د خپل حیا او د پردې او د عزت او د ناموس خیال به ساتي، پرده به کوي. علما لیکي لکه څنګه چې نارینه ته جایز نه دي چې د بل نامحرم زنانې ته وګوري، زنانو ته هم جایز نه دي چې بلا ضرورت د بل بیگانه نارینه ته وګوري. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت كنت عند رسول الله صلی الله علیه وسلم وميمونة عنده فأقبل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما ألستما تبصراني. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ویزا د نبی علیہ السلام او حضرت میمونہ ازواج مطهرات ناس یوړند نابینا صحابی رالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې څخه پرده وکي. مرتل یا رسول الله دا خورون دی نابینا دی معذور دی پسترګو. نبی علیہ السلام فرمایل کده وړون دی نه ویني نو تاسو دای نه ویني. علما لیکي په دی وجه بلا حاجت ضرورت زنانو لپاره د بل نارینه ته قتل دا ممنوع دي. نارینه لپاره د بل بیگانه زنانو باندې سترګې لګول پاغه باندې زړه شکول د الله رب العالمین حکم خلاف ورزي ده. علما لیکي چې د انسان او د حیوان فرق پدې دی. حیوان ستر نه کی، حیوان پرده نه کی، حیوان چې خپل جنسی خواهش
نر د مادي څه پوره کوي نو عام خلکو څه پرده نه کوي، سر عام یې کوي. سپي او خره او نور حیوانان چې جنسي خواهش پوره کوي هغه سر عام کوي، انسانان ورته ګوري. لیکن د حیوان او د انسان فرق داري، حیوان هغه پرده نه کوي، انسان به پرده کوي. انسان ته د الله حکم مکلف دی، د الله حکم دی چې انسان به پرده کوي. انسان